د جمعیت ګوند غړي او مشران په ژوندون افغانستان لپاره سردرد دي، خو دوی د مرګ نه بعد هم د افغانانو لپاره سردرد ګرځېدلی دي. صلاح الدین رباني پلار قبر د برېښنا څومره قرضداره ده؟ ډېر عجیبه ده، نړۍ کې به داسې کار نه وي شوی. ملګرو راځئ چې راپور وګورو چې څه روان دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دا څو ورځو کې د جمعیت ګوند د ټوټه کېدو اوازې دي چې دغه اوازې تر ډېره بریده رښتیا دي. جمعیت ګوند په منځ کې مهمو غړو ترمنځ اختلافات راپورته شوي دي چې دغه کار د دوی ځینې رازونه راوباسل. ملګرو تېرو ورځو کې برېښنا شرکت د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني پلار قبر برق بل په میډیا رسنیز کړ چې د ګڼو افغانانو غبرګون یې راوپاروه. ډېره عجیبه وه چې دغه د برق بل پیسې خلکو ولیدلې. ولس ورته حیران پاتې چې د مړي قبر دومره برق مصرف کړی ده. برېښنا شرکت وایي مقبره 1,650,270 افغانۍ مصرف کړي چې تر اوسه یې تحویل کړي هم نه دي. خو رباني زوی بیا وایي چې زه امتیاز نه غواړم. که د امتیاز لپاره نه جنګیږي نو بیا ولې جنجال جوړوي؟ پلار دې ولې څوکۍ د کولاب څمڅو ته له ځان سره وړې وه؟ مسعود دې خپل ورور ته د دې لپاره وکړه چې جمعیت یوازې د دوو کورنیو شخصي میراث کړي. ښاغلی رباني، سپینه خبره سخته ده، خو انسان مجبوریږي چې کله ناکله ستاسې ناپلیتو ته ځواب وویل شي. تاسو وایئ چې زه د واک لپاره نه یم جنګېدلی، بلکې د ټاکنیزو کودتا پر ضد مبارزه کوم. که تاسو مهرباني وکړئ د مرحوم پلار د قبر د برېښنا لګښت ورکړئ نو د هغه به غاړه خلاصه شي او قبر کې به لږ راحته شي. که د چا خپل عمل ناسم وي او پر مړینه پوره وړی وي نو برېښنا به ورته څه ګټه ورسوي؟ آیا دا به ښه نه وي چې د هغه قبر د برېښنا لګښت پیسې خو حکومت ته ورکړي؟ که جهاد دې کړی وي خو له دې دولت او جهاده مو ډېره ګټه هم ترلاسه کړې ده. که د جهاد نه ولتوب نه وی نو تاسې څه فکر کوئ چې اوس به مو څه حال وای؟ آیا پلار به د تنخوا له اړخه د کور لګښتونه ټول پوره کړي وای؟ نه، هیڅکله نه. آیا دا امتیاز نه دی چې عام خلک د برېښنا لګښت بل هم ورکوي خو برېښنا ورته سمه نه رسیږي؟ او ستا د پلار قبر په زرګونه څه چې په لکونو پوره وړی دی نو دا پور خو اړوند شرکتونو ته ورکړئ، داسې نه چې ازبکستان برېښنا بنده نه کړي. حکومت خو اوس ځینو واکمنو خلکو او شرکتونو لیست هم خپور کړی، خو تاسې خپله غاړه خلاصه کړئ. درنو لیدونکو تاسو څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.